پینټاګون د خپلو افغان کارکونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستانه باسو. د وایس اف کابل یا د کابل غږ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي او په دې هیله چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستانه وباسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه ویلي د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده یې نه وي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس لیکلي متحده ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکاران یې د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته کړې. امریکا او نورو متحدانو یې کابل ته د طالبانو راتګ وروسته په 2 اونیو کې څه باندې 120,000 افغانان وایستل. ګرانو دوستانو په دې هیله چې دا مطلب مو خوښ شوی وي. که دا مطلب مې خوښ وي دا ویډیو له نورو سره شریکه او زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. د الله په امان.